السلام علیکم ورحمت الله. زه شبیر احمد امینی مو تاسو زده کوئ ایکسل. په دې لیسن کې وزده کوو چې موږ څنګه کولی شو په مایکروسافټ ایکسل کې یو سل موږ لاک سل ولې لاک کوو. سل موږ د مختلف پرپوز دپاره لاک کولی شو. نیکسټ لیسن کې موږ په لوکاپ وی لوکاپ او ایچ لوکاپ فنکشن باندې کار کوو. نو چې الته کله موږ په هغې فنکشنو باندې کار کوو نو الته موږ ته ضرورت پیښیږي چې موږ باید سل لاک کړو. خو دې ځای کې تاسو له زه یو کنسپټ در کومه چې موږ سل ولې لاک کوو. ګورئ دې ځای کې ما سره یو ټیبل دی، شماره، نوم، وظیفه، معاش او مجموعه. یو څوک راته وایي چې د هر شخص د معاش سره د 1000 روپۍ اضافه کاري جمع که ورسره او ما ته یې مجموعه راوباسه. نو د ده یوه لاره خو دا ده چې زه دلته ودرېږم او د کیبورډ نه مساوي علامه پرس کوم او ورته یم چې دا خانه ما سره جمع که له دې خانې سره او کیبورډ نه انټر پرس کوم. نو دا ما سره 11,000 راغی. که دا زه دې نه راواخلم او دا سل سلیکټ کړم او د کار نه د کوی نه راواخلم او لاندې داسې ډرا کړم تر څو فرموله ما سره ټولو باندې اپلای شي. نو دا ما سره صحیح ځواب نه راکوي. ګوره 10,000 سره چې 1000 جمع شي 11,000 9,000 سره چې 1000 جمع شي نو 10,000 راځي. دلته کې هماغه جواب 9,000 8,000 راغلی. دا جواب ما سره غلط دی. خو که د دې دپاره زه داسې کوم چې هر خانه کې زه ودرېږم او ورته وایم چې مساوي دا خانه ما سره جمع که له دې خانې سره او کیبورډ نه انټر پرس کوم نو دا به ما سره ډېر زیات وخت ونیسي. دا خو په شمار یو څو نومونه دي. که ما سره ډیټا زیات دی وي نو دا خو به ما نه ټوله ورځ ونیسي. مطلب ډېر زیات مشکل کار دی. ښه د دې حل څه دی؟ د دې حل دا دی چې موږ باید سل لاک کړو. ګورئ اگر چې کله زه دا دې ځای نه واخلم او دا لاندې ډرا کړم تاسو وګورئ تاسو له زه لږ غوندې ښیم نو دلته کې که زه ودرېږم ډبل کلیک وکړم ما ته وایي چې جې شپږ چې کومه سل دی دا جمع شوی دی د ای شپږ سره. نو جې دا دی دا جې چې کوم دی دا ما سره کالم دی او شپږ چې کوم دی دا ما سره رو دی. دا خو صحیح دی. د بل باندې چې زه کله زه ډبل کلیک وکړم نو ما ته وایي چې جې و دا جمع شوی دی د ای و سره. مطلب دا د فرموله خو صحیح دی خو تاسو که دې ځای کې خیال وکئ نو دا ما سره سل تغییر کوي، سل تغییر خوري. موږ به اول په دې ځان پوهیو چې دلته سل کې چې کوم تغییر راځي دا ما سره کالم تغییر کالم چینج کیږي که را چینج کیږي. ښه نو موږ به څنګه پوهیږو چې دا را چینج کیږي که کالم چینج کیږي. ګورئ چې کله زه دې ځای کې ا کالم کې ولاړ یم او د ا په ځای ګوره دلته بي راشي سی راشي نو زه پوهېږم چې دلته کې ما سره کالم کې چینج راغلی. خو کله د یو رو کې زه ولاړ یم او ما سره 2 نمبر را 3 نمبر را مطلب د شمارو کې چې کله تغییر راشي نو دې ځای نه موږ پوهېږو چې یاره را کې چینج راغلی را کې تغییر راغلی. نو چې کله په را کې تغییر راشي موږ را لاک کوو او چې کله په کالم کې تغییر راشي نو موږ کالم لاک کوو. دې ځای کې به اوس موږ په دې ځان څنګه به اوس پوهېږو چې دې ځای کې مثلا اوس را کې چینج راځي که کالم کې چینج راځي. ګوره دې ځای کې زه کله ډبل کلیک کوم نو ما سره جي شپږ او د بل سل کې چې زه کله کلیک وکړم نو دلته کې به ما سره راشي جي و. نو مطلب دا دی دا جي چې کوم کالم دی دې کې خو تغییر نه راځي، شمارې چینج کیږي. نو معنا دا ده چې دلته را چینج کیږي. نو حل لارې دا ده چې زه به را چینج کړم. صحیح. نو زه کیبورډ نه سکیپ علامه پرس کوم دا غون ډیلیټ کوم او دلته ودرېږم مساوي علامه ورته یم چې دا خانه چې کله دا خانه ما انتخاب کا نو د کیبورډ نه به تاسو F4 پرس کوئ. چې کله تاسو F4 پرس کوئ نو تاسو سره به را او کالم دواړه چې کوم دی لاک شي. بل ځل چې دا کله زه پرس کما
نو دیزی کې به ما سره بیا را لاک شي او چې بیا کله پرس کما نو دیزی کې به ما سره کالم لاک شي او چې بیا کله پرس کما نو ختم بشي د لاک نه به وځي. نو چون زه F4 پرس کومه چې ما سره کالم او را دواړه لاک شي او د هغه نه بعد ورته وایم چې جمع دا خانه او د کیبورډ نه انټر پرس کومه. ګورئ چې کله دا دیزی نظر ډرا کما نو ماته کې به دلته صحیح ځواب راشي. 10,000 سره چې زر جمع کې 11,000 9,000 سره چې زر جمع کې 10,000 نو داسې په ترتیب سره ما سره جواب صحیح راغی. نو خدای دې وکړي چې په دې باندې تاسو پوه شوي اوسئ.